السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن د 14 درس دریمه برخه ده. عنوان په درود شریف کې د جار او مجرور پیژندنه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف 2 نمبر آیات ده. ترجمه یې دسته بېشکه مو قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسو پوه شئ او عقل وکاروئ. زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، عربي ژبه زده کوو، تر څو موږ وکولی سو چې کله د قرآن تلاوت کوو یا د قرآن تلاوت اورو د قرآن په معنا پوه سو او قرآن کې تدبر او فکر وکړو. نننۍ موخه مو څه دی؟ په درود شریف کې د جار او مجرور پیژندنه ده. دا درود شریف د پښتو ترجمه یې ده. نو راځئ بل سلایډ ته ولاړ سو. په درود شریف کې د جار او مجرور پیژندنه ده. مخکې له دې چې د درود شریف ته ولاړ سو، تیر درس ته بیا یو لنډه کتنه کوو. جار څه ته وایي؟ د جر حرف ته وایي. مجرور څه ته وایي؟ هغه اسم دی چې د جر حرف وروسته راشي، حالت جر وي او هغه ته اسم مجرور وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زه اوس له ځانه پوښتنه کوم چې آیا دلته جار مجوز ته که نسته؟ هو دلته جار مجوز ته. زه به دلته مشخص کړم چې زه څو جار مجروره دلته وینم. یو دلته وینئ على محمد، دا یو. دوهم کومه ده؟ على آل. دریم چیرې ده؟ على ابراهیم. څلورم چیرې ده؟ وعلى آل. دا جار مجرور دی. ما څنګه وپېژنده چې دا جار مجرور دی؟ وګورئ دا چې ده دا على دا جار ده، یعنی حرف جر ورته وایي. معنا یې څه ده؟ پر. ما څنګه وپېژنده چې دا جار ده؟ زه اوس راځم د جر حروفو جدول ته. با، تا، کاف، لام، واو، من، فی، عن، علا ما پیدا کړ چې دا د جر له حروفو څخه ده او معنا یې څه ده؟ پر یا باندې. نو زه اوس راځم دلته لیکم چې علا معنا یې څه؟ پر. وروسته د جار یعنی د حرف جر هر هغه اسم چې راځي حالت یې څه وي؟ موږ وایو چې حالت یې جر وي. که د پای تورو غږ ولري ان یعنی کسرتین یا کسره، او که یا د پای تورو ترکیب ولري عینی یا این. ویني د دې حالت څه ده؟ دا محمدن څه ده حالت یې؟ حالت جر کې ده. دا منصرف اسم ده. بشپړ انعطاف منونکي اسمونه دي. په دې اړه ما مفصلا معلومات ورکړي. هر هغه څوک چې په دې اړه معلومات نه لري ما تېر درسونه دي وګوري. د دې رفع حالت څه ده؟ محمدن. نصب حالت څه ده؟ محمدن. جر حالت څه ده؟ محمدن. اوس دا دواړه چې سره یو ځای کړو دلته څه ویلي؟ اعلی محمدن. ولې په حالت جر کې راغلی دا محمدن؟ په دې خاطر چې وروسته د حرف جر نه راغلی. نو دا اوس څنګه ترجمه کوو؟ پر محمد صلی الله علیه وسلم. بل سلایډ ته ځو. په درود شریف کې د جار مجرور پیژندنه کوو. لکه په تېر سلایډ کې چې موږ ویل اللهم صلی. نو اوس غواړم چې دلته ویني علی ابراهیم. دا هم له څه سو؟ له جار مجرور څخه سو. حالات څنګه ما وپېژنده چې دا له جار مجرور څخه سو؟ دلته ویني علی دا حرف جر ده چې جار ورته وایي. زه به راسم دلته وګورم چې دا د جر د حروفو جدول کې شته. با، تا، کاف، لام، واو، من، فی، عن، علا. او دا د جر له حروفو څخه ده او معنا یې څه ده؟ پر یا باندې. دا ما پیدا کړو. معنا یې موږ وویل چې د جر حرف نه وروسته هر هغه اسم چې راځي په حالت جر کې وي، یعنی کسره یا د پای تورو ترکیب اینی یا عینی اخلي یا کسرتین. نو دلته خو فتحه زه وینم. دلته څه ده؟ فتحه ده. دا اوس څنګه جار مجرور؟ زه به اوس په دې اړه معلومات درته درکړم. دا نیمه انعطاف منونکي اسمونه دي. که موږ وایو چې نیمه انعطاف منونکي اسمونه هغه اسمونه دي چې تنوین نه اخلي، کسره نه اخلي. که مو چیرې پیاد وي ما په دې اړه مفصلا معلومات ورکړي، خو ما دلته دا جدول یې راوړ. رفع حالت یې څه ده؟ ابراهیمو. نصب حالت څه ده؟ ابراهیمه. جر حالت څه ده؟ ابراهیمه. نو اوس موږ پوه شو چې دا څه ده؟ د دې حالت جر ده. نو موږ اوس په اطمینان سره ویلی سو چې دا څه ده؟ دا حالت جر ده او څه ده؟ اسم مجرور ورته وایي. په څه خاطر چې وروسته د جر حرف نه راغلی. او دا زه څنګه ترجمه کوم؟ پر ابراهیم علیه السلام. بل سلایډ ته ځو. د نننۍ درس لنډیز موږ وکولی شو چې په درود شریف کې د جار مجرور پیژندنه وکړو. لکه څنګه چې ما
دوه جار و مجرور تاسو ته مثالونه وړاندې کړو. نو له ټولو څخه مې هیله ده چې تیر هغه ګرامر چې تاسو لوستلی دي هغه هم دلته مشخص کړئ. لکه دلته مو وایي چې علی محمدین دا جار مجرور سو، علی علی کورنۍ ته وایي چې پښتو ترجمه یې په ما په لومړي سلاید کې ایښې ده، او آل محمدین دا څه ده؟ دا مضاف او مضاف الیه ده. نو وګورئ چې کوم یو جار مجرور ده او کوم یو مضاف او مضاف الیه ده. بیا هم که چیرې تاسو کوم پوښتنه درلوده کولی شئ چې ماته کمنټ کې ولیکئ. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. وړاندیز خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کمنټ کې راته ولیکئ. نننی درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مه هېروئ. خدای پامان.